نعمت الله دې ځوان زلمي ته وګوره په دې وخت کې مخ پرې منځلو ته وګوره والله وروره زه هم ورته حیران یم دا 9 بجې وګوره او د دې دا اوس پاڅېدل وګوره د خوب نه ته راځه چې ورشو مخکې ورځه السلام علیکم وعلیکم السلام وروره دې وخت ته وګوره او مخ پرې منځلو ته وګوره لکه چې مونږ هم نه ده کړی نو څو بجې دي اوس 9 بجې دي 9 بجې دي سخار وخت 10 بجې ویښېدلم دا څنګه نن بې ټیمه شوی یم ګوره وروره مونږ او تاسو شکر الحمدلله مسلمانان یو باید سهار وختي پاڅېږو خپل مونځ اودس وکړو د خدای پاک عبادت وکړو بده خبره ده په دې لوی لار کې ناست او مخ وینځي دا خلک به څه وایي زه خپله لاره وهی د خلکو ما سره څه کار ده خل به خپل کار کوي زه به خپل کار کوم ته خو ولاکه په خبره پوهېږې لږ حیا خو په کار ده وروره پرېږدی مې چې دا مخ پرې مې ځم که نه که دا هم تاسو ته پرېږدم نعمت الله دا احمق خو بیخي په خبره نه پوهېږي وهی 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 وروره دا څه خبره ده دې سړي څه ګناه کړې ده دا ولې څه چل دی وروره مونږ په سړیتوب ورته وویلې دې وخت ته وګوره او ستا په دې وخت کې مخ پرې منځلو ته وګوره دا مونږ ته وایي چې زه یې خپله لاره وهی چې داسې کوم هغسې کوم وروره دا 9 بجې وګوره دې بېلمازې ته مونږ وایو چې دا وخت د مخ پرې وینځلو دی ایرو رښتیا وایي که نه ولې دغسې کې ځوان زلمی سړی نام خدا وګوره دې قوارې ته دې وګوره دې قد ته دې وګوره په کار دا ده چې وختي پاڅېږي لاړ شي مسجد ته مونځ وکړي ګوره وروره یو سړی چې درته ښه خبره کوي باید په تا باندې بده ونه لګېږي رښتیا وایي څه بده خبر خو یې درته نه ده کړې چې ناوخته پاڅېدلی خو دا هم بده ده که نه وروره دې کې د ما څه ګناه ده څنګه ستا ګناه نه ده ګوره د شپې 12 بجې پورې تلویزیون ته کښېنو نو ولې 12 بجو پورې تلویزیون ته کښېنې خو مه کښېنه که نه دا پلار مړي تلویزیونو کې چې دا ډرامې سر د ماښامه شروع کېږي سړی چېرته خوب ته پرېږدي ډرامې د څه ډرامې وروره دا د موږ تلویزیونو کې چې خپرېږي اول گر گر کی کهانی بیا کسوټي کې زندگی بیا تلسی حنا کومکوم بیا د هغې نه وروسته یو ښکلی انګریزي فلم واچي د چا پلار به بیا ویده شي او جنریټر د غرېږي تر څو چې تیل خلاص شوي نه وي موږ ورته ګورو توبه خدایه توبه خدای دې ملا ماته که د دې ډرامو د نومونو نه معلومیږي چې دا زموږ د وطن ډرامې نه دي مونځ خو نه کوي او خپل کلتور او فرهنګ دې پرېښی ای وروره دغه بیچاره ولاکه ملامتوي په دې تلویزیونونو کې دا د خارجي ډرامو د لاسه داسې یو کار شروع داسې یو حالت شروع داسې مې کوه پوښتنه هغه څنګه هغه دا چې تېره ورځې کور کې راته د وړو مور ویل چې پیسې راکړه ځم بازار ته سودا کوم پیسې مې ورکړې زه لاړم خپل کار پسې ماښام چې راغلمه چې ومې لید انډیواله په تندي باندې یو سور خال والی او په غاړه کې داسې یو غاټ لاکت یې مشولی ده هغه څه ورته وایي هغه څه شی منګلسوتر منګلسوتر ما ورته ویل چې دا ولې دا دې چې غاړه کې اچولی ما ته څه وایي ستا په دې تلویزیونونو کې دې ډرامو کې د لیدلي نه دي چې دا په غاړو کې دا د ښځو ما ورته ویل خدای دې بیخ شین که دا خو د پردي کلتور عنعنه ده د پردي کلتور رواج ده مونږ خو نه ده که نه دا دې ولې داسې کړي د مونږ په کلتور فرهنګ کې دا شی نشته دا خو بده خبره ده ما ته څه وایي چې کلتور عنعنو پسې مه ګرځېږه دا اوس رواج ده خلک موت دپاره غاړه کې اچوي توبه خدایه توبه ای ورونو ډېره موده بعد خدای راته یو زوی راکړ د کورنۍ غړي راټول شو چې په دې باندې به نوم کېدو ماله زه نوم پې کېږدې ښځه مې راټوپ کړو وایي په دې باندې به نوم کېږدو ګاتم زما ماشومان هر ورځ په ښوونځي کې د استاد د لاسه وهل خوري
هغه د همدغه خارجي او بهرنۍ ډرامو د لاسه چې د شپې دلته کور ته راشي ټوله شپه ډرامو ته ناسي هغه کورنۍ وظیفه چې ورته استاد ورکړي هغه ته پاتې شي سبا له چې ښوونځي ته لاړ شي استاد یې پوښتنه کوي دا هماغه د ډرامو په چورتو په خیال کې تللی درس یې نه پاتې یو بل خبره واورئ تېره ورځ زموږ د نږدې خپلوانو واده و چې کله هوټل ته ننوتم ما له خیر اروپا ته راغلم چې ګورم وروره دا لنډ لنډ کمیسونه دا لوسې لوسې غاړې دا لنډ لنډ لستوڼي څادر خو بلکل نه و توبه خدای توبه بس چې ګورم نر او ښځه ګډېږي یوازې ځان ملامته نه دی د دغه ډرامو د لاسه په هر څه کې تغییر راغلی دی بازار ته لاړ شه د لوحې چې وګوري فروشګۍ کوم تلسی ټیلر هاوس پرینا سی ډي هاوس دغه هر څه کې اوس په جامو کې هم نمونه بدل شوي دي حنا جامې زوی مې هغه ورځ راته وایي چې لالا ماته د بازار نه د میرو واسکټ راوړي دا ډېر د شرم او د بې غیرتۍ ځای دی چې خپل کلتور او فرهنګ هم پریښی پردي کلتور او فرهنګ ته مخه کړې ده توبه خدای توبه دا سال شو ګوره وروره خفه کېږه مه مونږ تا ته داسې نه وایو چې ته تلویزیون ته مه کښېنه تلویزیون ته هم کښېنه په خپل وخت سره دا چې بهرنۍ ډرامې ګورې هغې نه دا ښه ده چې خپل اولادونو سره کښېنې هغې ته درس ووایې سبق ووایې او د شپې په مینا ویده سي او سبا وختي پاڅېږي خپل لمونځ اودس وکړي او خپل کار ته لاړ سي دا به درته ډېره ښایي زه چې زه ورنو خدای دې موږ او تاسو ته او ټولو خلکو ته د نیکۍ هدایت وکړي راځئ چې ځو راځئ دوی خلکو خو رښتیا خبره وکړله